د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو سپیشل کانفرنس یا ځانګړې غونډه شوې ده او په دې غونډه کې یو وار بیا د دې خبرې پخلی شوې ده چې که هند حمله وکړه پاکستان به ځواب ورکوي او پاکستان البته کوشش دا کوي چې جګړه ونه شي که د پاکستان وزیر اعظم که د پاکستان د دفاع وزیر که د باندنو چارو وزیر ته غوږ ونیسئ نو هغه اوس هم کوشش کوي چې په نړیوال ډګر باندې داسې ملګري پیدا کړي او داسې خبره جوړه شي چې د جنجال د سفارتي لارې حل شي ختم شي. دین علاوه ملګري ملتونه امریکا او نړیوال هم کوشش کوي چې د جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ ونه شي. په دې تفصیلي خبره کوو لومبی به شروع کو د هند تربیتي یا تمریناتي کم چې نن د هوایي ځواک مشقونه شوي دي د دې نه په اتر پردیش کې په شاهجهانپور کې یو ایر فیلډ هم دی یعنی د جازونو د جنگي جازونو یو 3.5 یا 3.5 کیلومتره غټ ایر فیلډ هم دی. د دې باوجود هم هغو نن خپل جازونه چې دي په یو غټ سړک باندې کم چې تاسو دا وخت په نقشه کې وینئ په دې باندې کوز کړل او بیا یې وخوځول. دا سړک یې بند کړی و او په شاهجهانپور ضلع کې او دې کې د خپل رافیل جاز چې کوم دی جګوار جاز چې کوم دی او معراج جاز یا نور جازونه چې کوم دي هغه کوز کړل هغه یې لینډ کړل هغه د هغه ځای نه ټیک اف وکړ د هغه ځای نه والوتل. دا یو پیغام و چې د هندوستان جازونه چې دي هغه تیار دي د هندوستان هوایي ځواک تیار دی او هغه د جنگ لپاره د یوازې د ایر فیلډ نه یعنی د هوایي میدانونو علاوه په سړک باندې هم دا کوشش کولی شي او دا تیاری کولی شي چې هغه د پاکستان خلاف چې جګړه وي د هغې لپاره تیار وي. یو خو تازه ډیولپمنټ د هند لخوا دا شوی دی او د هند په مطبوعاتو کې لیدل کېږي هم چې هندوستان چې دی هغه جګړې لپاره تیار دی. بلې خوا د پاکستان د کور کمانډرانو نن یو ځانګړې غونډه وشوه او په دې غونډه کې نن د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د دې مشري کوله. مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه راغلي دي د هغې تر مخه پاکستان وایي چې د جګړې که هند حمله وکړه نو لپاره هر قسم تیاری هر رقم تیاری نیولې ده او په دې تیاری کې په پاکستان د هند حملې ځواب ورکوي. دوه خبرې باید په ذهن کې ونیول شي. پاکستان کوشش کوي چې هند حمله ونه کړي. هند حمله کول غواړي هند هدف پنهه کول غواړي. ولې پنهه کول غواړي د هغو خیال دا دی چې په پهلګام کې په 22 تاریخ باندې د روانې میاشتې چې کوم په سیلګرو باندې حمله شوې وه 28 وګړي پکې وژل شوي وو. د هغو تور دا دی چې دا کار پاکستان کړی و د تیاري په پاکستان کې شوې وه او د پاکستان نه خلک رالیږل شوي وو. پاکستان وایي دی دا کار نه دی کړی پاکستان نه خلک ورلیږلی دی. پاکستان د دې په ځواب کې داسې وایي چې باید د دې غیر جانبداره پلټنې وشي. د کور کمانډرانو د غونډې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان په منګلا سټرایک کور کې چې کوم یو ځانګړی فیلډ دی ځانګړی میدان دی د ټیلا فیلډ فایر رینج په نوم باندې دلته خپل پرون جازونه والوځول هلیکاپټر یې والوځولې هلته کې ټینکونه حملې وکړې ډز یې وکړې مشین ګنونه یې وډزول توپ یې وډزولې او دا یو تاثر یې ورکړ چې د پاکستان د پوز سره داسې وسله شته دی داسې خلک شته دی چې هغه تیار دي او دا یو هیمر سټرایک په نوم باندې یو تربیتي پروګرام و چې هغه یې وکړ. د دې نه علاوه د پاکستان او د هندوستان په دې جګړه کې چې کوم نوې بل ډیولپمنټ دی او تازه پرمختګ دی هغه دا دی چې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر علاقه چې دا په دې کې دی نن په لومړي ځل باندې مدرسې هر ځای چې کوم ځای دیني سبق ویل کېږي او یا درس ورکول کېږي هغه تړلي دي. البته هلته کې مکتبونه سکولونه خلاص دي هلته کې ژوند چې دی هغه روان دی اوس هم هلته کې کارونه کېږي. بل غټ خبردار چې اوس هم په هندوستان کې پاکستان کې د کرکټ میلې روانې دي. د پاکستان سپر لیګ میله روانه ده په لاهور کې کراچۍ کې او د هندوستان IPL انډین پریمیر لیګ د کرکټ میله روانه ده. د هغې لپاره اوس هم په نړیوال چې کوم استخباراتي کمیونټي ده سیکرټ سروسز دي هغو لا تر اوسه پورې خپلو هیوادونو سفارتکارانو ته دا نه دي ویلي چې تاسو د خپل دغه هیواد کې یا دغه هیوادونو کې خپلو وګړو ته سفارتي عملې ته تجارانو ته خلکو ته ووایي چې هغه خپل سفر محدود کړي او هغه یا خپل هیواد ته لاړ شي یا کم ټریول ایډوایزري جاري کړي. تر اوسه پورې داسې نه دي شوي. خو د دې نه علاوه البته په نړیوال ډګر باندې فکرمندي شته دی. فکرمندي څنګه شته دی؟ د ملګرو ملتونو د سلامتي شورا
صدر چې کوم ایون ګلاس سیکرس دی هغه ویلي دی چې 15 کسیزه سلامتي شورا غونډه به په دې موضوع رابلل کېږي او په دې موضوع باندې بحث پکار دی چې د هندوستان پاکستان ترمنځ چې کوم جنجال دی په دې کې نړیوال خپل یو رول او کردار ادا کړي. بلې خواته د امریکا د باندنو چارو یا د بهرنو چارو وزیر مارکو روبیو د هندوستان جے شنکر ته وزیر خارجه ته او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته ټلیفون هم کړی دی او د هغې نه علاوه نن د امریکي صدر نایب صدر جے ډي وینس یو وار بیا ویلي دی چې باید دغه دواړه هیوادونه د جګړې نه لاس په سر شي. دواړه اتمي طاقتونه دي که دا جګړه کېږي. امریکا هم په جنجال کې ده او ځکه جنجال دی چې یو وخت د حماس او د اسرائیل جګړه روانه ده، د اوکراین او د روس جګړه روانه ده، یو غټ نړیوال جنجال دی. د چین او د امریکې جګړه چې کوم ته د ټریډ وار وایي، اقتصادي جګړه روانه ده. نو په دنیا کې د مخکې نړۍ جنجالونه دي که د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه کېږي نو یو بل جنجال جوړولی شي ځکه امریکا او نړیوال فکرمند دي. اوس یو بل ټکی چې هغه مهم دی او هغې باندې بحث وکړو هغه دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف. د پاکستان د دفاع وزیر هم وایي چې هندوستان د جګړه ونه کړي، د باندنو چارو وزیر هم وایي چې هندوستان د جګړه ونه کړي، د پاکستان پوځ هم وایي که حمله وشوه دی به ځواب ورکوي. یعنې دی د جګړې دا تاثر ورکوي چې نه کول غواړي، خو که هند حمله وکړه بیا به دوی ځواب وایي. د هندوستان وزیر اعظم البته نریندرا مودي خپلو پوځونو ته ویلي دي چې تاسو ته ازادي ده چې کله څنګه او کوم ځای کې هم غواړئ حمله کولی شئ، په پاکستان کې ټارګټ یا په پاکستان کې هدف نښه کولی شئ. دا هدف چې دی دا په پاکستان کې ځینې خلک وایي چې کراچۍ کې دی شي، ځینې وایي چې لاهور کې دی شي، ځینې وایي چې پوځي انسټالیشن یا مراکز کې دی شي. خو د آزادو څېړونکو خیال دا دی چې په ممکنه توګه باندې داسې نه وي. په ممکنه توګه باندې دا په شمالي علاقو کې په ګلګت بلتستان خواوشا، مانسیري هزارې خواوشا د لشکري طیبه، جیش محمد یا نورو چې کوم مرکزونه دي په هغې باندې کوم حمله وشي، ټارګټډ برید وي. پاکستان وزیر اعظم البته په نن د سعودي عرب او د عرب هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې هغوی ته ویلي دي چې په دې کې سفارتي هلې ځلې چې دي سې واکړی شي او د پاکستان وزیر اعظم دا فکرمندي ښودلې ده چې هندوستان حمله کول غواړي او د هندوستان د حملې د مخې نیولو لپاره باید دوست هیوادونه، ملګري هیوادونه چې دي هغه د پاکستان په سفارتي کوششونو کې ملګرتیا وکړي. د هغو دریځ او دلیل دا دی چې دا حمله پاکستان نه ده کړې، د پاکستان لخوا د تیاری نه وي شوې، البته هندوستان دا تور دی. نو پاکستان دا فکر کوي چې په دې کې غیر جانبدار تحقیقات پکار دي، ملګري ملتونه پکې شاملېدل پکار دي، نور نړیوال پکې شاملېدل پکار دي. سعودي عرب پخپله د پاکستان او د هندوستان د دواړو دوست هیواد دی. دغه شانتې چین هم ویلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جګړه باید ونه شي، که څه هم چین د هندوستان رقیب هیواد دی او غلیم هیوادونه دي. دواړه د یو بل خلاف په دې په اقتصادي ډګر باندې هم په پوځي ډګر باندې هم وخت په وخت جګړې کړي دي او د جګړو دغه چې دی تاریخ چې دی دا پټ پناه نه دی. خو د دواړو طرفونو ته دا وایي چې جګړه دې ونه شي. پاکستانیان البته ځینې دعوی هم کوي چې چین پاکستان ته وسله هم ورکوي، چین پاکستان ته استخباراتي معلومات ورکوي. ان تر دې د دې حده پورې دعوی کړي دي چې ترکیه چې د هغې خپل پوځونه سمندري چې دي هغه پاکستان ته ورکړي دي وغیره وغیره. نو دا خو غټ امکانات دي. په دې امکاناتو کې چې اوس موږ کوم تازه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغې جایزه ما د څېړونکو سره خبرې وکړې واخیستل شوه، نو اوس هم دا امکان ډېر زیات موجود دی چې هند چې دی هغه به خپل هدف نښه کوي. په ممکنه توګه دا جګړه یو هفته یا دوه هفتو پورې د دې دا موده چې دا د دې هدف دا موده چې دا اوږده شي، دا جنجال ژوندی وساتل شي. کله د کرکټ دا میلې ختم شي بیا وشي، ممکنه توګه په دې منځ کې وشي، ممکنه توګه شپې له وشي، موږ نه یو خبر ځکه چې د هندوستان استخبارات داسې معلومات نه ورکوي یا د پوځ چې دوی نن شپه یا سبا شپه حمله کول غواړي. خو څنګه چې ما وویل په نړیوال ډګر باندې که یو خوا د سکیورټي چې کوم کمیونټي ده، د امنیت د استخباراتو چې کوم ادارې دي هغو داسې کوم خبر نه دی ورکړی. بلې خوا ته ملګري ملتونه، امریکا، چین، سعودي عرب، قطر، ملیشیا، نور هیوادونه چې دي هغو د دې فکرمندۍ اظهار کړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اټومي طاقتونو ترمنځ جګړه نه دي کېدل پکار. په سوشل میډیا باندې په پاکستاني مطبوعاتو کې به تاسو وینئ چې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر دا بیان بیا بیا تکراریږي چې د دفاع وطن اتحاد لپاره قام د دې سره ولاړ دی، ملت د دې سره ولاړ دی او خلک د دې سره ولاړ دی. ما خو په نورو ځایونو کې لکه په لاهور کې، په کراچۍ کې، په ګوجرانواله کې، ګجرات کې، سیالکوټ کې داسې کوم جلوس جلسه نه لیدلې چې د سکول ماشومان پکې راوتي. البته د په جنوبي وزیرستان کې د سکول ماشومان راوښکي وو، ځینې ملکانان یې راپورته کړي وو، هغو ته یې ویلي چې د پاکستان پر جګړه کې تاسو
د پاکستان د ملګرتیا لپاره اعلان وکړي او غږ وکړي. دا خبره زه ځکه کوم چې په دغه سیمه کې په وروستیو کې د پښتون تحفظ مومنټ او نورو پښتنو ملت پالانو لخوا بیا دا خبره کیږي چې په پاکستان کې د هغو سره ظلم کیږي، جبر کیږي، د سیال قوم په توګه نه ساتل کیږي، د هغو په وسایلو کې هغو ته برخه نه ورکول کیږي، د هغو سره د مېرنۍ بچیانو سلوک کیږي، یو شان بچیان نه ګڼل کیږي. لہذا په دې جګړو کې دا د هغو د شمولیت لپاره دا مقسمه نه ده. بل خبردار چې ولس جګړې کوي هم نه، دا خو یو بیان وي، دا خو یو تاثر وي، دا خو یو اخلاقي یا مورل کومک وي چې ورکول غواړي خلک. نه په کارګل کې ولس خطې شو، نه تلې شو، نه داسې جامې لرلې، نه داسې اوزار لرل، نه داسې خوراک لره، نه دا شوي دي. نه د دې نه مخکې په 1915 کې، نه په 1901 کې. البته ځینې خلک کسانو به پنډزي غوږونه راغستي، غاړې ته به یې کمربندې اغستي اچولي، خو دا یو جداګړې موضوع ده. ولس دا جګړه کوي هم نه، پوز ویم د دې لپاره چې هغه وسلې ورسره، تربیه ورسره، بجټ اخلي د دې جګړو لپاره، هغه تیاری کوي او هغه په ټوله دنیا کې داسې وي. ولس جګړه نه کوي، ولس کومک کوي. خو خبردار چې بیا ولس ته دا خبره ولې کوي. په پاکستان کې د پوز د ادبار خبره ده، د بروسي خبره ده. په پاکستان کې په پوز باندې د خلکو ایقان چې دی پای کې یو تغییر لیدل شوی دی په تیرو 10 کالو کې، په ځانګړي توګه په 15 کالو کې چې هغه د یو کورني جنجال سره مخ دي. نو هغه کدا جګړه کیږي په دې کې د یو قوم د یو ملت تاثر ځکه ورکوي چې پاکستانیان په دې وخت کې د پوز باندې ادبار هم کوي، د پوز سره ملګري هم دي، د دې تاثر لپاره دا کار کوي. دغه شان په هندوستان کې هم دا کار روان دی. مسلمانان په ځانګړي توګه په احمد آباد کې، په الهاباد کې، په نورو ځایونو کې چېرته چې د مسلمانانو اکثریت دی، هلته هغو جلوسونه جلسې کړي دي وغیره وغیره، او دغه شانتې تیاری هم هلته ښودل شوي دي. بهرحال نن د غټ ډیولپمنټ، غټ پرمختګ دغه دی چې یو په اتر پردیش کې د شاهجهانپور ضلع په ګنگا ایکسپریس وے باندې د هندي جهازونو مشقونه شوي دي، تمرینات شوي دي. په دې کې رافیل جهاز و، جګوار و، میراج و وغیره وغیره.